په واتس اپ یا په مسنجر کې همدغه شان خپل اواز بدل کړئ. دا وګورئ دا زما اوریجنل وایس دی. دا ورپسې هم زما اوریجنل اواز دی خو دا ما چینج کړی دی د جنۍ اواز ته. دا خو ورپسې هم زما اوریجنل وایس دی خو دا ما چینج کړی. که تاسو غواړئ چې زه په واتس اپ یا په مسنجر کې یو چاته په بدل اواز کې میسج وکړم ایز ا پرانک، تاسو بالکل کولی شئ خپل اواز چینج کولی شئ. د جنۍ اواز ته چینج کوئ یا د سړي اواز ته بالکل کولی شئ. هم نن زه تاسو په دې ویډیو کې یوه داسې طریقه درښایم چې په هغې سره تاسو خپل اواز بدلولی شئ. کوم اوریجنل وایس چې وي هغه بس تاسو چینج کیږي. کوم اواز ته چینج کوئ په دې کې به ډېر زیات اپشنونه وي. تاسو د جنۍ اواز ته چینج کولی شئ، بالکل اوریجنل د جنۍ اواز ته به چینج کیږي. که تاسو د سړي اواز ته چینج کوئ اوریجنل سړي اواز ته به چینج کیږي. دغه شانتې نور پکې ډېر اپشنونه دي. وایس چې تاسو کوم اواز ته بدلول غواړئ خپل اواز تاسو بدلیږي. دا بالکل ریل طریقه ده خو غلط استعمال به چېرته هم نه کوئ. ایز ا پرینک تاسو دا استعمالولی شئ. څنګه به کېږي موږ به خپل اوریجنل اواز څنګه بدلو، د جنۍ اواز ته، د سړي اواز ته یا بل یو اواز ته خپل وایس په موږ څنګه چینج کوو او بیا په واتس اپ یا په مسنجر کې یو چاته څنګه لیږو. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه زده کوو او دغه نه مخکې تاسو څوک که ویډیو مو خوښ شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. د ټولو ناول به تاسو کې راشي په خپل موبایل کې به ګوګل لوړوئ. په ګوګل کې به تاسو ولیکئ ټیک 50XYZ یا ټیک 50.XYZ. دا به تاسو ولیکئ او دا به سرچ کړئ. چې څنګه هم سرچ کړئ ولنۍ ویب سایټ به راوالي ټیک 50. تاسو به څه وکئ په دې ټیک 50 په کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په ټیک 50 کلیک واخلئ دلته به تاسو سره بل پیج کولی شي. په دې کې به تاسو په دې سرچ اپشن کلیک کوئ او دلته به تاسو په دې سرچ کې ولیکئ ریل وایس چینجر. څنګه چې ما لیکل همدغه شانتې به تاسو ولیکئ ریل وایس چینجر او دا به سرچ کړئ. چې څنګه هم سرچ کړئ دا ولنۍ تصویر به راواخلي. تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ. بالکل ویښ ته به راشئ. دلته به تاسو دا کلیک هیر بټن درکړی وي. تاسو به څه وکئ په دې کلیک هیر به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په کلیک هیر کلیک واخلئ دلته به تاسو سره دا پیج کولی شي. په دې کې به تاسو سره دا دوه اپشنونه راواخلئ، ټیکسټ ټو سپیچ او سپیچ ټو سپیچ. یعنې که تاسو لیکل کوئ هغه به هم اواز ته وړي، بیا به وایس هم چینج کولی شئ. ټیک شو. او که تاسو وایئ چې نه زه دې په خپله وایس وکړم او هغه دې چینج شي نو هغه هم تاسو کولی شئ. دا صحیح ده خو چې خپله وکړئ دا به بیسټ وي. تاسو په دې سپیچ ټو سپیچ باندې کلیک واخلئ. دا دویم اپشن چې دی صحیح ده. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کوئ تاسو به دا پیج کولی شي. دلته به تاسو د ټولو ناول څه وکړئ په دې بره ګیټ سټارټډ یو اپشن دی په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم په دې کلیک واخلئ دلته به تاسو یو جیمیل اکاونټ ورکړئ یا ډایرکټ د دې ځای نه یو جیمیل باندې ساین ان شئ. چې څنګه هم تاسو په یو جیمیل سره ساین ان شئ که نه نو تاسو سره به دا پیج کولی شي. صحیح ده داسې یې ټیک شو. دلته به تاسو سره دا مختلف پروفایل واخلي. صحیح ده. دې ته تاسو خپل اواز چې چینج کولی شئ. دا یې دې کې چې کوم ته چینج کوئ طریقه کار یې ښایم. اوس به بیا تاسو څوک رابشئ دلته چې تاسو څنګه اواز کول غواړئ یعنې څه ویل غواړئ به تاسو دلته ووایئ. فار ایګزامپل زه دا یو وایس کوم ګورئ ورته دا اوس ګورئ دا زما خپل اوریجنل وایس دی. ټیک شو. دا وایس ما دلته وکړو دغه شانتې بیا به ټایپ کوئ. دلته به ستاسو دا وایس دلته راشي. دې ته اوس ګورئ صحیح شو. دا اوس دغه وایس میسج ما وکړو. اوس تاسو یې کوم ته چینج کول غواړئ. د ټولو ناول خو که تاسو چیک کوئ صرف چې زه چیک کوم چې آیا په دې کې څنګه ښکاري نو په دې پریویو کلیک کوئ. ګورئ په دې پریویو به داسې کلیک کړئ چې کوم پکې بیا تاسو وکړئ. دا اوس ټول پریویو شو. صحیح شو. یعنې ټول موږ پریویو کړه. په دې کې چې اوس تاسو کوم ته اواز چینج کول غواړئ که تاسو د هلک اواز ته چینج کوئ، سړي اواز ته چینج کوئ، بوډا سړي اواز ته چینج کوئ یا د ښځې یا د جنۍ اواز ته چینج کوئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. جنۍ اواز ته چینج کوئ دا به تاسو سلیکټ کوئ. صحیح شو. دا بالکل پرفیکټ ښکاري. بیا به تاسو څه کوئ په دې کنورټ په کلیک کوئ. دا یو خبر یاد ساتئ په دې کې تاسو څه وخته پورې پرې استعمال کولی شئ د دې. صحیح ده. څه وخته پورې تاسو بیا دلته په دې کنورټ باندې کلیک واخلئ. چې کله هم تاسو په کنورټ کلیک واخیستو که نه دلته به تاسو سره دا پیج کولی شي. دلته اوس تاسو بیا هم دا پلی کولی شئ. دا اوس ګورئ دا زما خپل اوریجنل وایس دی. صحیح شو. بیا به تاسو څوک رابشئ په دې ډاونلوډ به کلیک واخلئ. دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو سره ډاونلوډ شي دا که نه دا تاسو ګیلرۍ ته هم راځي او فایل منیجر ته به ایز اډیو هم راځي. نو چې تاسو چاته په واتس اپ یا په مسنجر لیږئ به څنګه لیږئ د هغې لپاره بیا تاسو راشئ واتس اپ پر واړوئ. واتس اپ کې به تاسو چې چاته دا لیږئ که نه به راوړولی. صحیح ده. دلته به تاسو څه کوئ په دې اپشن به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې اډیو کلیک کړئ او دلته کوم وایس چې تاسو کړی دی صحیح شو کوم چې سیو کړی دی هغه به تاسو دلته ایډ کړئ. فار ایګزامپل دا یو دی او موږ دلته سینډ کوئ. دا اوس ګورئ ټیک شو. دا هم هغه وایس دی. دا اوس موږ دلته سینډ کوو او همدغه طریقه باندې په مسنجر کې هم سینډ کولی شئ. که تاسو دغه شانتې خپل وایس چینج کول غواړئ چې کوم اواز ته چینج کوئ تاسو چینج کولی شئ. دلته مختلف پروفایل موجود دي. ټیک شو. مختلف اوازونه پکې شته چې تاسو کوم ته چینج کول غواړئ. صرف ایزي اسان کار دی
خو غلط استعمال به چیرته هم نه کوئ. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ. بل څه قسمه کوېسچن وي ستاسو نو هغه موږ ته کمنټ باکس کې تاسو کولی شئ. ټیک شو. همدغه شانتې ښایسته ښایسته ویډیوز لپاره مو سره کنیکټډ اوسئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.